جوړ کړی و بچو راپسې شور په دروازه کې جوړ کړی و بچو راپسې شور په دروازه کې نو زړه شو رانه پاتې د خپل کور په دروازه کې وی ورک ته داسې مال شي چې د کوره پسې ورک شي وی ورک ته داسې مال شي چې د کوره پسې ورک شي جړا جړا کې ووې راته خور په دروازه کې ویلې زه به چیه په الله باندې د سپارم ویلې زه به چیه په الله باندې د سپارم په دواړه مخه ښکل کړم خپلې مور په دروازه کې او دا وخت داسې راغلی چې هر خوا نفسي نفسي ده دا وخت داسې راغلی چې هر خوا نفسي نفسي ده زه ځکه خپنولی شوم د رور په دروازه کې او وی راشئ تنها لږ خوی سوري ته دمه شه وی راشئ تنها لږ خوی سوري ته دمه شه اوربل یې کړو په مخ باندې راخور په دروازه کې ټولو ملګرو ته سلامونه نیکی هیلې احترامات دلرمان یم او د خپلې پاڼې دلرمان نه تاسو ته نیغ په نیغ یم په دغې پروګرام کې راسره تاسو لیدی شئ چې خپل ګران ملګری حضرت بلال لوهار دی راسره د کیمرې چارې پروانت خان ترسره کوي په ننني پروګرام کې راسره میلمه هم د دغې شعرونو خالق نصیب تنها صاحب دی خبرې به نه کوو ځکه چې په خبرو پوهېږو نو بیا د نصیب تنها صاحب د وړاندې خبرې کول زما په خیال دا موږ دپاره ډېره ګرانه خبرې خو نصیب تنها صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایو تنها صاحب سلامونه وعلیکم السلام ډېره مننه کوم عادل ارمان صاحب چې تاسو نن دغه خپل پروګرام دغه مازدیګری تر موږ راوړو د خپلو مینوالو سره مخاطب کړو نو ډېره مننه کوم تاسو ته لوهار صاحب ته او پروانت خان ته د زړه د تل هرکلی وایم او ډېره مننه کوم چې دلته په موږ پسې راغلی او زمونږ دغه ماتې ګوډې خبرې او دغه مات ګوډ لفظونه خپلو مینوالو ته رسوئ نو ډېره مننه مو کوم هر کله راشي ډېره زیاته مننه تنها صاحب لوهار جان یو خبره به دغه وکړم موږ په لاره باندې مو وکړه چې د نیازک لالا هم به لاس تړې ده چې نیازک لالا نصیب تنها صاحب دپاره د هغې درګۍ نه راځي او موږ په دغه منګوره کې اوسه پورې دلته نیو راغلي دا زما په خیال زمونږ بدنصیبي ده څنګه چې تنها صاحب ویلي چې مننه یې وکړله که نه بهله زموږ فرض دي موږ کوتاهي کړې ده دا یو بخښنه غواړو انشاءالله چې بیا نور ملګرو ته هم داسې وایو چې دغه خپل فرض چې دا په ښه طریقې باندې سرته ورسوه بالکل هم دغه پکار دی زه خو یم تنها صاحب چې د خبرو نه راتیر شو او تازه ورته تاسو خپلې غزلې ووایه نو دغه به ډېره ښه وي نو دا مایک په دغلته هم ولګو ته چې زمونږ لاس ته وزګار ټیک ده ټیک څنګه چې تاسو د نیازک لالا خبره وکړه دغه یو خبره کومه هغه هم راغلی او دلته په دې ځای باندې تقریبا په دې ځای مونږ ناست وو دغه پروګرام مونږ کړی نو ستاسو هغه پروګرام هم په هغه ځای باندې په کوم ځای چې مونږ د نیازک لالا سره ناستې کړی په هغه ځای نن ستاسو سره ناست یو ډېره مننه کوم به هر حال غزل له به راشم چې زما د زړه په کور کې کبوتان ګرځي راګرځي زما د زړه په کور کې کبوتان ګرځي راګرځي نو ستا په زړه او ذهن کې شیطان ګرځي زما د زړه په کور کې کبوتان ګرځي راګرځي نو ستا په زړه او ذهن کې شیطان ګرځي راګرځي مننه تر هغې به فتنې وي او تر هغې فسادونه تر هغې به فتنې وي او تر هغې فسادونه تر څو چې په دې ځمکه د انسان ګرځي راګرځي مننه تر هغې به فتنې وي او تر هغې فسادونه تر څو چې په دې ځمکه د انسان ګرځي راګرځي مهرباني مننه شعر دی چې مودې وشوې چې دلته څوک د یرې نه ساه نه اخلي ورجان مودې وشوې چې دلته څوک د یرې نه ساه نه اخلي مودې وشوې چې دلته کې پیریان ګرځي مننه جي مودې وشوې چې دلته څوک د یرې نه ساه نه اخلي مودې وشوې چې دلته کې پیریان ګرځي راګرځي مننه جي ډېره مننه شعر پکې دی چې ستانه خبر شوي دي او ستا په لټون سر دي چې ستانه خبر شوي دي او ستا په لټون سر دي هغه د ځان ورک سری ګریوان ګرځي راګرځي مننه جي چې ستانه خبر شوي دي او ستا په لټون سر دي هغه د ځان ورک سری ګریوان ګرځي راګرځي دا نور او دا سپوږمۍ او دغه ستوري سره واړه دا نور او دا سپوږمۍ او دغه ستوري سره واړه دا ستا د نور جلوې دي په اسمان ګرځي راګرځي مننه جي مهرباني دا نور او دا سپوږمۍ او دغه ستوري سره واړه دا ستا د نور جلوې دي په اسمان ګرځي راګرځي او شعر پکې و چې زمونږ د ملنګۍ مرتبه وای نه کنه راشه زمونږ د ملنګۍ مرتبه وای نه کنه راشه زمونږ په محفلونو کې شاهان ګرځي راګرځي مننه زمونږ د ملنګۍ مرتبه وای نه کنه راشه زمونږ په محفلونو کې شاهان ګرځي راګرځي او مسافرو ملګرو ته پکې یو شعر ډالی دی چې یا خدایا
یا خدای پښتانه په خپل وطن باندې آباد کړي یا خدای پښتانه په خپل وطن باندې آباد کړي تر څو به مزدورو پسې خواران ګرځي را ګرځي یا خدای پښتانه په خپل وطن باندې آباد کړي تر څو به مزدورو پسې خواران ګرځي را ګرځي نن یو مقتل د غزل چې تنها د تنهایی په فلسفه دی پوه نه شوم تنها د تنهایی په فلسفه دی پوه نه شوم تا سره خو هر وخت یاران ګرځي را ګرځي تنها د تنهایی په فلسفه دی پوه نه شوم تا سره خو هر وخت یاران ګرځي را ګرځي تنها سره دا شعرونه به هم وایو خو چې کمې پوښتنې ذهن ته راځي نو د یو غزل نه پس په داسې پوښتنې هم کوو تاسو مسافرو دا شعر هم ډالې کو تاسو خپله هم مسافري کړې دغې ملګرو ته ووایه چې تاسو څو کاله مسافري کړې ده اوس مخکې به مسافرۍ له واپس ځئ که به نه ځئ سمه ده جي داسې ده چې ډېرو ملګرو ته به معلومه وي زیاتکر مسافرو ملګرو ته او دغه خبره به هم کوم چې سعودي عرب ریاض ښار کې زمونږ ډېر خواږه ملګري دي یاران دي ادبي ملګري دي ادبي بنډارونه به مو هلته یو ځای کوله دغه ملګري چې څومره هم زما غږ اوري نو اول خو ورته سلامونه نیکې هیلې احترامات ستاسو د دغې پاڼې په وساطت باندې او داسې به ووایم چې ما تقریبا 10 کاله مسافري کړې ده سعودي عرب کې د ژوند یوه لسیزه مونږ هلته تېره کړې ده او یو کال وشو چې به د خپل وطن باندې نو فلحال خو د بیا تلو څه اراده نشته خو حالاتو ته وخت به ګورو الله دې وکړي چې مسافر ټول راشي والله په خپل وطن باندې شته کې مونږ چې راتلو تنها صاحب نو ستاسو به دغې بیټک کوزره کې فلیکس لګېدلی او د کتاب د مخکتنې د خپل کتاب باره کې هم دغه ملګرو ته ووایه چې نامې ورته کله چاپ شوی دی اوس شته نشته صحیح کتاب تقریبا دغه د 2015 کال اخرنۍ ورځ وې تقریبا دا ورځ وې 11 میاشت وه چې دغه کتاب ما په 2015 کې چاپ کړی دی د زړه له درده مې نارې کړی د کتاب نوم دی او فلیکسونه چې تاسو څنګه ووایې نو په سعودي عرب کې مونږ یو مخکتنه کړې وه نو یو فلیکس د هغې لګېدلی یو دلته پروګرام مخکتنه شوی یو د هغې پروګرام فلیکس لګېدلی او کتاب چې دی نو نن سبا ختم دی نایاب دی هغه 1500 کاپۍ وي او مارکیټ کې نشته ملګري خو ډېر وایي خو لا مونږ څه بیا ډېره جو د څه د نارستۍ د وجې به ورته ووایم چې زمونږ نارستي ده که نه ملګري بار وایي چې یاره دغه کتاب تاسو الله دې وکړي دا نارستي ختمه شي او هڅه وکړو دغه کتاب بیا چاپ کړو انشاءالله یو داسې وخت هغه شعرونه راته ووایه بیا د خپلې خوښې یو غزل راته سمه ده جي هغه خو 2 شعر دي چې ستا نوم به مې په خوله باندې هر وخت و داسې وخت ستا نوم به مې په خوله باندې هر وخت و داسې وخت و ستا زړه لکه د کاڼي په شان سخت و داسې وخت ستا نوم به مې په خوله باندې هر وخت و داسې وخت و ستا زړه لکه د کاڼي په شان سخت و داسې وخت و نه غم و نه څه فکر و خوشحالي وه نه غم و نه څه فکر و خوشحالي وه د مور غېږه زما بادشاهي تخت و داسې وخت نه غم و نه څه فکر و خوشحالي وه د مور غېږه زما بادشاهي تخت و داسې وخت یو څو د غزل شعرونه د نوي غزل شعرونه در سره شریکوم چې د اندېښنې په لوري مه ځه راځه د اندېښنې په لوري مه ځه راځه زړه د تیارې په لوري مه ځه راځه د اندېښنې په لوري مه ځه راځه زړه د تیارې په لوري مه ځه راځه یا کلیواله یا ساده لالیا یا کلیواله یا ساده لالیا د خاریې په لوري مه ځه راځه یا کلیواله یا ساده لالیا د خاریې په لوري مه ځه راځه او شعر پکې دی چې زما په سترګو کې خپل ځان وګوره زما په سترګو کې خپل ځان وګوره د آینې په لوري مه ځه راځه زما په سترګو کې خپل ځان وګوره د آینې په لوري مه ځه راځه د کلي ټول خلک شکونه کوي د کلي ټول خلک شکونه کوي وسط چینې په لوري مه ځه راځه د کلي ټول خلک شکونه کوي وسط چینې په لوري مه ځه راځه وسط په زړه د صبر تیږه کېده وسط په زړه د صبر تیږه کېده وسط هغې په لوري مه ځه راځه وسط په زړه د صبر تیږه کېده وسط هغې په لوري مه ځه راځه او شعر پکې دی چې
پتنګه لږ د خپل فطرت بدل کا پتنګه لږ د خپل فطرت بدل کا او بس د ډیوې په لوري مزه راځه پتنګه لږ د خپل فطرت بدل کا بس د ډیوې په لوري مزه راځه شعر پکې دی لوار جانه چې خپله مور درنه خفه ده اشنا چې خپله مور درنه خفه ده اشنا بیا د کعبې په لوري مزه راځه چې خپله مور درنه خفه ده اشنا بیا د کعبې په لوري مزه راځه چې خپله مور درنه خفه ده اشنا بیا د کعبې په لوري مزه راځه او مقته ده چې زما تنها ما سترګو کې خمار راوړی تنها ما سترګو کې خمار راوړی د میکدې په لوري مزه راځه تنها ما سترګو کې خمار راوړی د میکدې په لوري مزه راځه میکدې په لوري مزه راځه ډېره یو بله پوښتنه مې رایاد مننه جی وایي جی خو کار چې مونږ په اول کې کړی وی خو نه مسافر ملګري خو په تاسو بلا پیژني ستاسو ومې شال ته کم ځای کې تاسو پاتې کېدئ دلته په خپل وطن کې کم ځای کې پاتې کېږئ او دغه ټول ژوندلو په تاسو ورکوي سمه ده جی ډېرو ملګرو ته خو به پته وي او د نیازک لالا د پاڼې داسې مختلف ملګري اکثر راغلي دي هغوی دغه پوښتنې کړي دي نو غواړم چې ستاسو د دغې پاڼې په وساطت هم ملګري خبر شي زه سوات بریکوټ تحصیلي بریکوټ او بیا کانډا ګارام دا زموږ ځای کوم ځای کې چې موږ ناست یو دی ته ګارام وایي دغه زموږ کلی دی دلته پیدا شوي یو دلته لوی شوي یو او همدلته ژوند کوو بلا خپله ځای وم چې په لاره باندې ولیدل خو بلا ګرانه لاره هم وه د روډ هم پوره ستونزه وه مسلې ډېرې دي جي د زندګي کوم سهولیت دی هغه پکې ډېر کم ډېر کم دلته څنګه کېږي لکه داسې والله داسې ده چې تاسو ته خو پته ده شاعر سړی خو اکثر داسې په شاړو کې او په داسې غریزي علاقو کې خوشحاله نو قدرتي ښکلا پکې نو والله چې زه خو پکې ډېر خوشحاله یم الان کې څنګه چې تاسو ووایئ نو څه سهولیت پکې نشته لاره هم داسې ګډه وډه ده او دلته کې بیا هم څه بازار او څه داسې دغه نشته نو ژوند دی روان دی موږ خو پکې ډېر خوشحاله یو ژوند ډېر ښکلی تېرېږي روان دی دغه ځای نه که تاسو دغه ادبي هلې ځلې کوئ خلکو پروګرامونو له ځئ نو دا هم ډېر بلا ګران کار دی دغه ځینې د تګ او بیا د شپې یا ناوخته راتلل پکې شي جی بالکل زما ډېرو ملګرو ته پته هم ده کوم چې موږ یو ځای پروګرامونو له ځو د هغو زما د وجې اکثر ووایي ملکه وایي زه چې او د وخته ځو دوی ته بیا مسلې ځای د دوی بې طرفه دی نو زه اکثر تاسو چې په کوم ځای کې د دغې مین روډ نه راجدا شوی نو دغه ځای نه اکثر زه پیاده بیا دلته راځم دغه 3-4 کیلومتره لار ده د شپې خوشحاله یو پکې تعجب خبره خوشحاله یو پکې خوشحاله یو پکې څنګه چې د ارمان د پتر نو مونږ ته په داسې شي لکه دا شړی او دا غرونه او دا کندې او دا خټان او دا والله سکون راکوي زړه ته مې سکون میلاویږي په دې باندې زه خو یم چې نور شعرونه هم ورته او که نه سعودي عرب کې سعودي عرب سرخار ریاض کې مونږ ژوند کړی بلا رڼاګانې وې بلا ښکلاګانې وې ډېر لوی ښار دی خو ګرانه وي کله سره د ښار راشي هلته کې هلته کې زمونږ زړه په سکون نه و هلته مونږ خوشحاله نه و ځکه بیا راغلو هلته د مجبورۍ نه ناست لکه دا کندې دا شاړې رڼاګانې باندې نه بدلوي جی جی بالکل بالکل ښه شعرونه به درته ووایم چې دغه د لنډ بهر د غزل څو شعرونه درته ووایم چې پر هر ودرېدم پر هر ودرېدم په هر ډګر ودرېدم پر هر ودرېدم په هر ډګر ودرېدم په لوی کوشش روان شوم په لوی هنر ودرېدم په لوی کوشش روان شوم په لوی هنر ودرېدم د وخت څپېړو ته ځه لکه د غر ودرېدم د وخت څپېړو ته ځه لکه د غر ودرېدم چې جی د وخت څپېړو ته ځه لکه د غر ودرېدم چې بېدره شومه ستا په در ودرېدم چې بېدره شومه نو ستا په در ودرېدم چې بېدره شومه نو ستا په در ودرېدم په هر ګوټپېر راتاو شوم په هر ګودر ودرېدم په هر ګوټپېر راتاو شوم په هر ګودر ودرېدم او مقصد چې تنها ستا نوم یې واغست تنها ستا نوم یې واغست زه ورته زر ودرېدم تنها ستا نوم یې واغست زه ورته زر ودرېدم او شعرونه نور دي چې زما د کور په تماشه ولاړ دي زما د کور په تماشه ولاړ دي او یاران د اور په تماشه ولاړ دي زما د کور په تماشه ولاړ دي یاران د اور په تماشه ولاړ دي او پښتانه
وسم لا بې زړه بې زوره پښتانه وسم لا بې زړه بې زوره او د بل د زور په تماشه ولاړ دي پښتانه وسم لا بې زړه بې زوره د بل د زور په تماشه ولاړ دي مننه جی او شعر پکې دی چې د سترګورو نه هم لار خطا ده د سترګورو نه هم لار خطا ده د یو شمکور په تماشه ولاړ د سترګورو نه هم لار خطا ده د یو شمکور په تماشه ولاړ دي او مننه سو خاپیری د کوی قاف راغلی سو خاپیری د کوی قاف راغلی د هغه کور په تماشه ولاړ دي سو خاپیری د کوی قاف راغلی د هغه کور په تماشه ولاړ دي او مقتده چې څوک به برسري لیونی دي تنها څوک به برسري لیونی دي تنها ستا د انځور په تماشه ولاړ دي څوک به برسري لیونی دي تنها ستا د انځور په تماشه ولاړ دي سترګې چې یو بل ته هنداري نشي سترګې چې یو بل ته هنداري نشي جذبې د مینې بیداري نشي سترګې چې یو بل ته هنداري نشي جذبې د مینې به بیداري نشي مننه اوښکې په زړه کې مې حصاري نشي مطلسانې ده چې اوښکې په زړه کې مې حصاري نشي خو د لیمو نه راګزاري نشي زړه نه راشي خو د لیمو کې ولاړې اوښکې په زړه کې مې حصاري نشي خو د لیمو نه راګزاري نشي او شعر پکې دی چې تصویر دی واغستو خو خیال به کوې تصویر دی واغستو خو خیال به کوې چې په بڼو درنه نوکاري نشي تصویر دی واغستو خو خیال به کوې چې په بڼو درنه نوکاري نشي هره خبره درونو حق کې هره خبره درونو حق کې پښتنې خویندې به حقداري نشي هره خبره درونو حق کې پښتنې خویندې به حقداري نشي مننه ارمان جانه شعر پکې دی چې کم چې بیلاری دی پلار بشي خو کم چې بیلاری دی پلار بشي خو دغه پلار درنه بیلاری نشي کم چې بیلاری دی پلار بشي خو دغه پلار درنه بیلاری نشي مننه او مقتده چې شپه پکې تیر شي سحر شي تنها شپه پکې تیر شي سحر شي تنها زما د زړه سړکې قلاري نشي شپه پکې تیر شي سحر شي تنها زما د زړه سړکې قلاري نشي نه مطلب دا څه ده چې سترګې چې یو بل ته هنداري نشي جذبې د مینې به بیداري نشي مننه تنها صاحب داسې کم ارمان دی چې اوسه پورې ستاسو نه دی پوره شوی لا پاتې دی دغه تمه به هم ساتئ چې الله دې پوره کړي والله چې ارمانونه خو ارمان جانه ډېر دي خو مونږ دغه ارمان دی الله دې وکړي او الله به یې پوره کړي چې د پښتنو په دې خاوره باندې امن راشي او ټولنیز ژوند ښایسته شي او دغه جنگ او دغه فسادونه او دغه خبرې مبرې که پښتانه د پولې نه اخوا دي او که دې خوا دي دواړه طرف ته دی الله امن راولي په دغه ارمان باندې او ارمانونه داسې ډېر دي خو دغه یو لوی ارمان دی او انشاءالله تر ډېره حده پوره دی الله به پوره کوي که خیر او دغه ارمان هم دی چې یاره پښتانه چې څومره دي را روان نسل چې کوم دی مو چې یاره د تعلیم په کالو باندې ښایسته شي او د په قلم باندې نه چې په توره او په چې په قلم باندې د نورو قامونو سره او د نورو وطنونو سره سیالي وکړي تعلیم په تنها صاحب دغه پروګرام به زموږ نه اوږدېږي زما په خیال خو زه خو وایم چې دا پروګرام به راغونکو ستاسو په یو څو شعرونو باندې او زه دغه غواړم چې دا پروګرام خو شروع کړی مونږ خو چې اختتام تاسو وکړئ دغه پروګرام تاسو په خپله را ختم کړئ څه شعرونه ووایو رخصت دغه ملګرو نه واخلئ سمه ده جي سمه ده ټیک ده دا څو شعرونه دي چې ارشاد لکه ګلاب لکه ریدې مې ساتي لکه ګلاب لکه ریدې مې ساتي څو امیدونه دي ژوندې مې ساتي لکه ګلاب لکه ریدې مې ساتي څو امیدونه دي ژوندې مې ساتي تر او تازه لکه سپرلی مې ساتي تر او تازه لکه سپرلی مې ساتي د چا دعا د ګړندې مې ساتي تر او تازه لکه سپرلی مې ساتي د چا دعا د ګړندې مې ساتي زه ترې څه نه غواړم هر څه ور پاتې زه ترې څه نه غواړم هر څه ور پاتې په دغه شرط که دا بچې مې ساتي
زه ترې څه نه غواړم هر څه ورپاتې په دغه شرط که دا بچې مې ساتي د کلي مشره نیت دې سم که مړه د کلي مشره نیت دې سم که مړه ته خو مې نه ساتې خدای مې ساتي د کلي مشره نیت دې سم که مړه ته خو مې نه ساتې خدای مې ساتي د روغاني بابا خبره صحیح د روغاني بابا خبره صحیح ګوره انسان مې وژني سپی مې ساتي د روغاني بابا خبره صحیح ګوره انسان مې وژني سپی مې ساتي ډېره مننه هم په دغه خپلو شعرونو باندې د عادل ارمان د پاڼې د مینوالو نه اجازت اخلم ډېره ډېره مننه یو ځل بیا د عادل ارمان او د حضرت بلال لوهار او د پروانت خان ملګري ډېره مننه کوم چې دغه پروګرام یې خوندي کو د کیمرې په سترګه باندې هغه هم ډېره مننه کوم په دې ځای باندې زموږ دغه پروګرام پای ته رسي په دغه ټپه باندې چې یارانو یو تر بل زارېږئ یارانو یو تر بل زارېږئ ما د مجلس یاران لیدل چې خولې شو ډېره لا په آخر کې یو پوښتنه کوم یو پوښتنه رایاده شو بهرحال بیا به ریکارډینګ ختم کو خو تنها صرف تاسو چې څنګه د اختتام کوم ماته تاسو کمپیرینګ رایا شو تاسو سعودي کې کومې ټولنې سره په کومې عہدې وي او دلته آیا تاسو ټولنه کې که نه په سعودي عرب کې خو چې مونږ راتلو نو په دغه مهال زمونږ چې کومه ټولنه وه پښتو ادبي کاروان دغه زمونږ د دې نه مخکې بله یو ټولنه کې پښتونخوا ادبي ملګري پام هغه هم ډېر فعال ټولنه وه ډېر تکړه ملګري وو پکې بیا وروسته مونږ دغه بله ټولنه جوړه کړه نو زه د مشر سکتر په څوکۍ باندې هلته بیا د ټولنه کې ما کار کوم بس دلته کې مونږ بله یوه ټولنه روانه کړې ده بازیره ادبي ملګري به هم د هغې مخفف دی بس هغې ټولنې د سوري لاندې به دغه ریپورټ کې زموږ ټولنه دلته هم په دغه ټولنه کې هم د مشر سکتر په حیث باندې هغه خپلې هلې ځلې پیل کوو لګیا یو جی د اوسني حالات په راځو کوم چې دا زموږ د سوشل میډیا لارې چې زموږ کوم کل شاعران دي جی د هغوی زیاتره داسې وي چې زموږ ټول موږ چې کوم کشران کل ملګري د هغوی شعر چې هغه معیاري نه وي کمې پکې وي زموږ بیا قام پرست کوم چې ملګري تاسو هم دغه د قام پاله ګوند سره هم ټول ساتئ او ښه دغه پښتونخوالۍ سره جفتې اړیکې دي جی جی هغوی ورسره بیا مطلب یو تنقیدي نظر باندې او د هغوی په ټارچر کولو باندې یا قسمه قسم دغه کوي د دغه کشرانو ته دغه سوشل میډیا دغه شاعرانو کشرانو ملګرو په هکله باندې تاسو خپله څه رایه داسې ده چې په سوشل میډیا باندې لږ لږ غونډه کېږي ځکه چې ټایم ښه دا په سوشل میډیا باندې چې نوي ملګرو نوي کلسونه کار وکړو شعر که زه ووایم ملګري به زما سره اتفاق نه کوي داسې ده چې تاسو خبره وکړه چې یاره شعر یا کمزوري ولیکي یا پکې د قام خبره ونه کړي دا دی چې یو سړی عمر یې کم وي نو خو به خامخا روماني شعر لیکي هغه به د جانان خبره کوي هغه به د چینې چینار د ګودره خبره کوي نو دغه خو الریډي ښکاره خبره ده چې بیا ورو د هغې وخت مطابق سړی د قام خبره هم کوي د خاورې خبره هم کوي د وطن خبره هم کوي نو دغه پیغام دی زما نوي کول ته چې هغوی په د خپل ولس باندې په د خپله خاوره باندې په د خپل وطن باندې څه لیکلو کې او نور تر ډېره حده خو ملګري ډېر لوی کار کوي روان دي په سوشل میډیا ته هم یو پیغام ورکوي دا کم ملګري چې بیا د هغوی مطلب نه پکار دی چې دغه ملګري حوصله افزایي دغه مشران د دې کشرانو حوصله افزایي وکړي هغې وجه دا ده چې سوشل میډیا دغه برکت دی چې تاسو ته ما ووایي نیازک خان په دې ځای باندې زما نه پروګرام کړی او بیا په سعودي عرب کې زموږ هم خپل فیسبوک مونږ چلو په هغې باندې هم خپله ملګري خو چېرته یا که زه د چا سره په ټیکسي کې کېناستم یا به چېرته هوټل ته ورالم نو اکثر به چې پښتانه ناست نو هغو به یو بل ته لکه دا خو هغه هلک نه دی هغه وصال پروګرام کې چې هغه نیازک خان ته پروګرام ریکارډ کړی نو دا د دغه سوشل میډیا برکت و چې هلته کې بیا ټولو ملګرو زه پېژندم او اوس ته مونږ هم څوک ملګري ویني په لار کې یا په بل ځای کې نو یاره مونږ ته د وصال